مونږ سپانسر نه نو هغه وخت کې تا کس نه کولی نه یا سکول خو د څو کاله مخکې وو زه 2006 پورې ټیم کې 2006 تقریبا 2015 کې بیا زه کوچ وم ډېر مجبوریت له وجې نه الحمدلله ښه فارم کې مو ښه وکټ کیپر وم ټوله نه به مې زیات او ټول نه به مې زیات رنز کوو دا څنګه کیپر یې څه ورته ولي او یعنې کیچونه مې کول که نه کیچونه سټمپونه نو هغه وخت کې بیا مجبوریت و هغه و بیا زه تاج ملوک عالم سره هغه د افغانستان کوچ و بیا زه هغه سره اسسټنټ کوچ په حساب باندې ما کار کوو ټیم کې به مونږ اسسټنټ کوچ شیپي ته راشي او که سره خبره کوم دې تم کړی بس شمشتونه یې تم کړی ویښ دی مال کیسه ختمه ده خطرې د ځان سره راشه نو رئیس ویلې وای نو موږ ملیشیا ته تللي 2004 کې نو رئیس ویلې وای زه سهار راکته شوم بریکفاسټ ته بیا موږ نه مخکې راکته سوي وو که موږ نه مخکې دی راکته سوي وو نو د جوس خوښ کړی دا جوس بادېده هغه شیشه کې که نه هم جوس او د مړۍ جوس چې تاویږي که نه ته ویلې وی غیمه دا پاکستان هر ځای کې خو دا بمبۍ بمبه تا وکړه دویږي که د بمبه نه درلودله که د بمبه نه درلوده وایي سوچ مې وکړو وایي ما ویلې چې راځئ بل څوک به راکته شي که نه انتظار هم انګریزان از یا خوا دې خوا ځي نور بریکفاسټ اخلي سهار چای راخلي جوس یې څوک وڅکي وایي یوه ازغر راکته یار امین لکه چې نه پوهېږي پاچولی وایي ویلې داسې دا ګیلاس یې راواخېست داسې یې کوې داسې یې کرر راتوی شوې که نه ټیم کې و حاجي ولي امین د کندهار ټیم کې و دغه کیسې خو هر څوک نه اوس بعضې کیسې چې دی نه موجود بعضې کله مزاح ته راځي یو ورځ موږ چېرې مېلمانو دولت و خبره کړو بیا دولت و دوی باندې بچپن پلیرانو ټینس بازي په پېښور کې دولت ورور دا کیسه کړې د سید رحمان چې به کله ورسو یوه بهانه دې کوله نو د سید رحمان چې به کله ورسو نو یو بهانه بیا کوله کله به ویلې پیچ ډېر ده کله به ویلې د سید سینس کله به ویلې نن دغه ځای ولګېدو یو بهانه بیا کوله نه یو ورځ بیا مې چې موږ سید رحمان چې ورغی یوه بلاکر ورته اوس داس بورډ دی ښه چې بورډ وکړي موږ داسې خاموشه ناست وو د سید رحمان روان ده اوس خو مطلب نه پیچ و نه یو شی و نه خو سیټ د بلاکر به اوس به څه بهانه کوي وایي دا نزیز وایي د ښځه به دا چپل ووهه موږ وخندو چې چپل وکړ بهانه یې جوړه کړه موږ به دغه ډېر متوجه چې نن به څه بهانه کوي اوس خو پیچ هم سم ده ځکه چې بلاکر ولګېدو چې هغه به دا چپل ووهه هر چا بیا وکړو دا دولت مونږ نو پوه شوې مونږ دا راکموله کې تېرې کړې قسم مې د خدای په والله سختي ډېره وه ډېره زیاته سختي وه نه دا دلته ستا کرکټ بورډ نه و دا ګراونډ هم نه و دا کوټه چېرته ورته اوس یوه کوټې او دوه دانې کوټې وې هلته هم کوټې وې هم پویلینې وې هم هغه خو داخلوال راته د بام په سر باندې کېناست بام په سر به وي آی پي و داخلوال به خو وزیر د مالي و پټ به راوښود بیا به یې چیرمین و بیا به یې لاسپیکر کې ویلې چې د جناب داخلوال صاحب ته خو راغلاست وایي ټول ویلې چې وایي دا خو داخلوال هم راغی دغه چې کې هغه هم دا دوه کوټې وې یعنې باور په خدای وکړه چې دا ګراونډ به دونه شاوخوا خام و خټې وي نه نه دا خو د ګراونډ کې جوړې شوې وې موسی ګراونډ میدان چې اوسېږي پکې که نه نو یعنې ډوډۍ موډۍ به نه وه دوه درې یعنې دې ته اوله ځلې 1200 موټره خاوره موږ ورته راوړو 1200 موټره خاوره بیا واچو بیا چمن پکې وکړ بیا تاج ملوک خلکو نه قرض واخیستو هغه یې واسه ډېر تکلیف یې وکړو بس بیا هله دا جای امضا شو بیا د قرضې په وخت کې بیا دا موږ ته تر اخره پورې راکړو چې بس اوس د تاسو دا ځای که نه د هغه نه ځوانانو ریاست نه دا د 8 کالو لپاره اخیستی و بیا کله چې قرضې رسې جمهور شو دا یې ټول بیا د کرکټ بورډ لپاره به دا اول خو به داسې ګراونډ جوړ کړی که لوکل ګراونډ و بیا وروسته د هغه روسان ته کوټې موټې باندې چې راشروع کړي او دغه اسټل چې ده دا ډاکټر نور محمد و زموږ سی و هغه ډیزاین کو بره تماشیان لاندې دا اسټل دغه کړو ځکه دغه به مونږ روشن هوټل کې شاهینو کې یا به بل هوټل کې پاتې کېدو د ورځې به مونږ 80-90 دې اتاق ورکولو نو بیا دا یې ځای جوړ کړو د شیانو سره ټول لوبغاړي همدلته پاتې کېدل یو هوټل خرچې په مونږ باندې ختم شو هغه وخت کې هغه هوټل خو دونه نه وي خدای لوکس جوړ کړو خیمې هم څنګه بار کړي دي هغه
خیمې دلته خو داسې وو چې هغه وخت حامد شینواری سی وو نو حامد ویلي چې دا ګراوند غټ کړو دا اوسنی هو دغه اوس دغه غټي هغه وخت سی وو یو مخکې دوه وارې پاتې شوی بیا ده ویلې چې دا خلک به څنګه وباسو بیا موږ ورته ویلې راځئ موږ به لالچ ورکړو دې خلکو ته دا خلکو چې دې پیسو شوقیان دي پیسې به ورکړو دا به وباسو بیا دوی ویلې چې 10,000 روپۍ په کورنۍ ورکوو که نه موږ ورته دې خلکو سره مشرانو سره ما او نظیم کیارو یو بل کس وغږېدو چې 10,000 روپۍ به درکړو کورونه پاک کړي وایي نه داسې نه کېږي دا بیا موږ چل ورکړو لالچ یې موږ ورکړو موږ ورته ویلې چې یو کورنۍ 3 کورنۍ سي زوی د یو خیمه کې کېنو لور د بل خیمه کې کېنو موږ ورته چې 3 کورنۍ دي 10,000 روپۍ به درکړو وایي داسې صحیح ده با دا 10,000 او 20,000 مرکول پیسې ورکولې خو هم داسې پاخه ځای هغه نه و هسې یو خیمې یې جوړې کړې بس دلته موټر ورته راوسته د ښاروالۍ کډه هم پکې باد کړله هغه جوړپړې کله راکړه شوي ده زړه مې خراب هغه هم بیا هغه هم بیا جیک په موټر کې به مو اچو ختم یعنې تر مازدیګره پورې مې دا ځای اوف کړ یو مردار بوی دې ځای نه ته خو بیا حال دغه اول کې څنګه سوچ را پیدا شو داسې وو چې په ابتدا کې موږ دغه نور ټیمونه هم کتل لکه کرکټ خو ټول شوق وو که نه ټولو شوق وو دې خوا ناظم وایي دی خواته ناست ده که نه وایي نو ده کې هغه بوفې نه وایي ډوډۍ موډۍ را واخیستله دا بوفه یې کې د لاندې په پنجه باندې کړو وایي چې ما داسې وکتل چې حیات الله وایي دا د پنج پاو نه ده موږ تاسو پنج پاو ورته وایي وایي ما ورته چې وایي قرآن حیات الله کوني قبر دې کړو وایي دا مړۍ واخیستله دونه یې راخیسته وایي هلته جلۍ ته ورغله وایي په میز یې ورته کړل چې excuse me what is this Sir, this is fish. No, this is fish. What is this? هغه وایي رئیس حاجي ویلي چې موږ خو دې هوټل هم حیران شو خلک چې دا اوس څه ته وایي که نه وایي this is fish نه this is کوني قبر کوني قبر